طالبانو سره د جګړې خبرداری جنرال سادات وایي طالبان د افغانانو او مسلمانانو استازي نه دي، خامخا یې نسکوره وو. دا چې نورې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پرځول شوي جمهوریت نظام مشهور طالب ضد جنرال سمیع سادات یو ځل بیا د طالبانو خلاف مرکه کې ویلي چې دغه ډله نه د افغانانو او نه د مسلمانانو استازي دي. د هغه په باور طالبان د پاکستان په ملاتړ افغانستان اشغال کړی او پر ټولو افغانانو فرض ده چې هیواد له دغې ډلې آزاد کړي. سمیع سادات چې تازه په یو سفر امریکا ته تللی، د سفر موخه له پخوانیو افغان پوځیانو او امریکایي چارواکو سره د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې ښودلې. سادات زیاتوي چې امریکایي چارواکو ته د طالبانو د هغه ژمنو نقض یادوي چې امریکا سره یې د دوحې په سولې تړون کې سپارلې وې. دغه پخوانی جنرال د طالبانو د رژیم نسکورول حتمي ګڼلی، خو زیاته کړې چې دوی د طالبانو له پرځول کېدو وروسته د راتلونکي افغان دولت د څرنګوالي په اړه هم ور دمخه خبرې سره کوي. سادات دا خبرې په داسې مهال کړي چې شاوخوا یو کال مخکې د طالبانو خلاف د جګړې میدان ته د ستنېدو ویلي وو، خو تر اوسه دی له بهر څخه افغانستان ته نه ده ستون شوی او منتقدین یې څرګندونې د پوښتنې وړ بولي. عام افغانان بیا وایي جګړه د حل لاره نه ده او طالبانو ته پکار ده چې یو مشروع حکومت جوړ کړي تر څو هر افغان پکې ځان وویني. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.